وداووا مرضاکم بالصدقه. او چې کله کور کې بیماری راغله نو خپل جیب نه لغون روپۍ واخه غریب له ورکه صدقه او خیرات وکړه. د دې صدقې په ذریعې سره الله تبارک وتعالی ستا د مریض هغه بیماری علاج به وکړي. علاج مفتی ضویحان رحمت الله علیه فرمایي چې ما څخه یو کس راغی 2 سیټان ولوي او د هغه لور ناجوړه وه انتهایي بیماره وه ډېره زیاته. وایي موږ ته یې چې دې څه علاج نه معلومېږي ته موږ ته څه طریقه وښیه. ما ورته ورشئ یو غوی حلال کړئ صدقه او خیرات وکړئ نو الله تبارک وتعالی به دې نه بیماري ختمه کړي. هغو لاړل یو پیسې راویشتې مې دې من نه کېږي غټ سورې راولی 2 غویان یې راویشتلې اسدالعلوم ته دواړه یې حلال کړل او هغه ټایم کې هغه 70,000 روپۍ قیمت او دواړو 70,000 روپۍ قیمت هغه حلال کړل. او اوس مې ورته ځای ګوره خپل مریض ته ګوره تماشه کوه چې حقیقي که نه لږ عمر وروسته راغله هغه الله تبارک وتعالی ښه کړو. صدقې سره خپل د بیماریانو علاج وکړئ. ابتدا ته موږ منډې وو کراچۍ پورې منډې وو لیکن دا وینه تویول چې کوم دی دا مونږ ته ګران کار ښکاري د دې په ذریعې سره الله تبارک وتعالی هغه بیماري ختموي. په خپله فرمایي زما لور وه او د هغې علاج ما ته نه معلومېده انتهایي پریشان وم چې دا به څنګه دا ښه کېږي. اخر ذهن ته دا خبر راغله دا حدیث مخې ته راغی لاړم بازار نه مې خل غټ سورې واغسته را مې ویشتو حلال مې کو او زما د بچی ټسټونو که مې مرض نه معلومېدو 6 ورځې وروسته ټسټونه راغله د هغې مرض الله تبارک وتعالی معلوم کو او د هغې نه وروسته ما د هغې علاج وکړو نن هغه ټیک ټاک ده. داووا مرضاکم بالصدقه خپل مریضانو دوای علاج چې کوم دی هغه صدقې په ذریعې سره کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل بیمارانو علاج په صدقې سره کوئ. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. او چې کله داسې باندې حالات راغله نو بیا الله ته تضرع او د الله نه غواړئ چې الله دا بلاګانې د موږ نه لرې کړي.